دیو کی نو بل به ورشي او ته وي ما معاف ما غلطي کړې ده اب نورم اوچت شي اب اسمان ته ورسیږي نه بخم نه معاف کوم او بعد خلک سوي الکه د علماء په علماء نه چې پیغمبر په جرګه راوستي بیا نه داسې ظالمان یو قرآن نه چې سل قرآنونه را لراوړي بیا دې نه معاف قسم دې داسې خلک هم شته داسې خلک کم طرف ته لاړه ته څه شی یې مړه چې تاله خلک درشي شکر نو باسي چې تاله کور ته څوک درغلی شکر نو باسي چې تاله څوک درغلی او تا نه معافي غواړي معافي خلک د الله نه غواړي تا کې رحم نشته په مسلمان باندې یو ټیک د غلطي به کړي رواني به کړي خو چې تاله کور د دردي خو خپل غلطي مني کنه اروانه خپل مني خپل غلطي مني نو تعالی په کارداري چې بالکل غلطي دې کړې ده خو یاره چې مال کور لراله زره مال طرف نه معاف لیکن زمون خلکو کې دا شی یقین په خدای او قداماته مخکې روزو کې چا وي او سړی چاته وي چې قرآن شریف د لراولما وي چې سل قرآن راوړي چې وي به ما ته دا مسلمان دی که کافر مې دوړه دی د اسلام خبره کې د قرآن بدعتي او کافر دی ختم ته طلاق ده او دا خو ډیرو خلکو ویلي دي چې عالم دله په جرګه راولي مو چې پیغمبر هم راولي نه مني دا د پیغمبر بدعتي کې مړه تاسو شي بوتلا ته پیغمبر ترسه تا دا خاندان او قوم یو ځای کې قسم په خدای پیغمبر خو ډیر لوی دی چې پیغمبر په کم خر د پاسه سورلي کړی د قسم په خدای کې دا خر د خپل دوړي تم ته ورسېږي خبر ولې کې لوی مکاوه په قبر الله خبر شکر وباسه چې تعالی او سړی کور لرا ته ته ما معاف د خدای درله چې سړی راشي نو الله معاف کوي ته د خدای نه لوی سړی لوی ته لوی ذات دا باندې کوي زما بیان چې څوک اوري او څوک دا بیان اوري نو زه هم چې زم په عمل وکم او تاسو هم په عمل وکړئ ښه خوی به استعمالوي ان شاء الله ښه اخلاق به استعمالوي کور کې د مرګرو سره دشمن سره به هم ښه خوی استعمالوي او چې دلته یو سړی راغی او ما معاف کا زه ما بخلي رسول الله مبارک په درو سيزونو قسم خوري او پکې دا دی چې کم انسان څوک معاف کی او خپل عاجزیو کې او ځان عاجز کی دله به خدای عزت ورکړي من تواضع لله دا خدای د پاره عاجزیو کې الله به معاف کوي داسې خلق په دنیا کې شته توبه به وباسي قسم په خدای پرون ماته چا ټلیفون وکړ پرونو کابل ورځو قسم یې وکړ په منبر په مې چې خطا نشم یو سړی ته مې وې چې راځه مړه منزل او وی مستقل دا غمون دغه داسه وی بل سړی ته وی چې د خدای نیک بخت راځه ذکر لزو ذکر لا پلان کې دی کې ذکر کېږي ذکر لزو وی ستا په ذکر کې مې داسې داسې کړ وی دا مسلمان دی که کافر مې مرتد کافر کم طرف ته خلق لاړل دا شکر دی چې خدای کانی در باندې نه وای دا شکر دی چې خدای غضب او قهر در باندې نه راولي وی ګیس تشتا شکر وباسي چې خدای در باندې د ځمکې دا دا وبرو چي من په کم طرف روان یو من سونه باغیان یو د خدای نه دا ولی موټر شوی دی دا ولی لس روپے شوی دی دا ولی د بینک پیسې شوی دا ولی کور پوخ دی دا ولی دو درې نوکران دي دومره د نشان خطا دي چې تنن خدای نه پیژنې د خدای رسول نه پیژنې قرآن نه پیژنې مولیان خو رستو خبره چې مړه مولا داسې دغه ګیلو زمونږ نشته خلک وي مولا پسې خلک خبرې کوي مې پرېږده دغه خبرې رستو پاتې شوې اوس خلک خدای ته سپک ګوري مولا پکې څه شی دی کومه دنیا ته پاتې شو کومه دنیا ته د دجال زمانه را روانه ګیرو پورې نخرې علماو پسې نخرې جماعتونو پسې نخرې مدرسو پسې نخرې طالبانو پسې نخرې ذکر پسې نخرې ذکر پسې ذکر قسم په خدای جماعت کې ناستې مې اوسره دا بل په ټلیفون وي په دې ذکر کې مې داسې دا خدای نوم دې ذکر دا خدای ظالم دا کم کفر دی وکړه کفرم کفر وی دا کم کفر دی وکړه لکه سوچو کا کم ځای ته لاړې ته دا خدای نه لوی تا به خدای نه رانیسي بری باندې قبر لبنزي صبر کوي سره بیا رسول الله مبارک فرمایي یو سړی د خپل نه یو ټکی وباسي
او دې لا یلقی لها بالا دا خبر او کې دې ولاړو توجه نه ورکې پټې وته ګوري او دون خطرناک ای چې په دوزخ کې به او یا کال په دې پټې نه خبر دې غټې خوري او دوزخ نه دلته هم سره ګوري پری دی ودی نه هم قدر درکې یا لګیای چې اوس یا رجی وسو کما یا رجی بس هغه په غم اخته مال تک زوی دی الته خزدا الته کور دی الته پیسې ګټم برکت نشته الته مقدمه ده الته هسپتال دی الته زوی نه جوړه دا خدای ظلم پچانه کوي دا تا مخ کې مسته کړي دی اوس خدای رانی ولی کړي دی مسته دی ارسک ویرونو او الله ته سر بسجود مستی بنکو کبر بنکو لوی بنکو خنداګانې به دین پورې نه کو شریعت پورې مولا پورې طالب پورې جماعت پورې ګیره پورې پټکی پورې تبلیغ پورې تسبو پورې اے تسبو کې مره وی سپیا کې پتار کې چولی سپیا کې الکه په دې خدای نو مغشته دي سپیا کې ویل کم کم وجاړ مونږ پورې نه خره بس خدای دې په مونږ کې د رسول الله مبارک اخلاق پیدا کړي او دا زه یریږم زم خدای خاتمه بل ایمان کې پروردګار دا ټول د موبایلونو دا غم شروع دي په دې موبایلو کې بعد خلک لګیا دي او نخري کوي ټوکې ټقالې کوي پیسې په ګټي چې خلک زمونږ دا شی ډېر وګوري هغه د وجه نه خلک لاړ شي خلک راځي او د پیسو د لاسه خلک برباد شو تباہ شو نو د سیرت خبرې نورې پاتې دي ان شاء الله بل جمعه به دعا وکړي الله په مو رحم یا الله په مو رحم خدای په مو رحم وکړي الله د حضور پاک مبارک په شان خپل اخلاق هم نصیب کړي الله د صحابه په شان خپل اخلاق هم نصیب کړي الله د بد اخلاق او بد خوی نه پام او امان کې اوسه خدای که مسلمان ته په جبا په لاس ضرر رسولي نو خدای مونږ هم معاف کړي او غم معاف کړي زمونږ د جبه او د لاس ته ضرر نه مسلمان له خدای حفاظت او امان ورکړي چې کوم مشران جمدی دي بیماران دي په کورونو کې زنانه دي په دې مجلس کې ډېر بیماران دي الله ټول له روغ صحتونه ورکړي شفا ولا ورکړي چې څو قرضداران دي الله قرضونه اخلاص کړي زموږ یو دوست دی په دې پیښور کې او دا هغه تر نه جوړه دی او بیمار دی دعا وته کوي چې الله ولا روغ صحت ورکړي الله ولا شفا ورکړي او الله تعالی ولا ترې غریب ډېر بیمار دی او څه اپریشن یې ورته لیکلي دي شاهنواز یې نوم دی د هغه تره دی په دې پېښور کې شوبه کې کار کوي چې الله ولا روغ صحت ورکړي الله شي مونږ ته چې وایي د دعا نو څه چلی که نه بیماري الله ته ولا روغ صحت ورکړي تو عمر حیات دی والده بیمار ده دعا ورته وکړي چې الله ولا روغ صحت ورکړي الله دې ولا شفا ورکړي څومره بیماران چې دی الله ټول له شفا ورکړي خدایا بیماری ستا په لاس کې د الله روغ صحتونه ولا ورکړي زما یو دوست بیک پرونی ما سره په ټلیفون خبرې کړې وې شفیع الرحمن صاحب دی اماراتو کې دی مونږ یې بوتلې مو اماراتو ته هغې دپاره دعا وکړي سب یو کار دی یو اهم کار یې دعا ورته وکړي چې خدای پاک ولا هغه کار وکړي یو پریشانی ده چې ول الله په خوشاله بدل کړي او ټول بچي او رشتہ داران رونه ویرونه الله د خیر او د برکت د عافیت زندگی نصیب کړي چې څومره دې مجلس کې بیماران دي الله تعالی شفا ورکړي